حیا او بل حدیث کې راغلی چې د سابقه نبوت د کلام نه چې کوم شی پاتې شوی هغه دا دی چې اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، چې حیا کله درنه فوت شي نو چې څه کوې بیا کوه. د حیا د ختمولو حمله نن په مسلمانانو باندې شوې ده. قرآن عظیم الشان او اسلام انسان ته اولنی هدایت همدا کړی دی چې یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ای بني آدمه من تا ته لباس پیدا کړی دی یواري سوآتکم چې ستاسو شرمګاه پټه کي، عورت هم پټ کي، وریشه او همدغه لباس د زینت او د ښایست شیم دی. ولباس التقوا او اصل لباس خو د تقوا لباس دی چې هغه د باطن اصلاح ده، چې باطل کې تقوا پیدا شي. ذلک خیر اخو ډېر ښه دی. ذلک من آیات الله، دا د الله د آیاتونو نه او د الله د قدرت بندخو نه یو خبره وه. لعلهم یذکرون، دې دپاره چې دا خلک پند واخلي او نصیحت قبول کړي. نو د لباس دو مقاصد قرآن عظیم الشان بیان کړل. یو مقصد دا بیان کړ یواري سوآتکم، چې دا لباس ستاسو شرمګاه پټه کړي، ستاسو عورت پټ کړي. او دوم مقصد قرآن دا بیان که وریشه، چې دا لباس زینت دی. اسلامی او غربي نقطه نظر دا همدغه ځای نه بیلیږي. زمونږ او د کافرانو، د یهودو، د نصاراو او د مغرب د مجرمینو نظر همدغه ځای نه بیلیږي. اسلام وی او قرآن وی چې لباس بنیادی مقصد او اساسی مقصد د لباس هغه ستر او پټول دی، چې انسان پټ کی، انسان عورت پټ کی، د انسان شرمګاه پټه کی، د انسان بدن پټ کی، چې د بې حیايۍ نه وساتي. د اصلي او اساسی مقصد. ضمني مقصد د لباس هغه زینت دی. ضمني مقصد د لباس هغه زینت دی. اساسی مقصد پټول دی چې سره پټ کی. او نور مقاصد د لباس هغه ضمني دي. اصلي شی هغه د حیا او د ستر پټول دی او د شرمګاه پټول دی او د بدن د حصو پټول دی. غرب او د غرب مادت پرستانه تهذیب، د غرب مادي تهذیب او د هغې د مفکرینو او د علماو دا خیال دی چې لباس فقط د زینت دپاره یو شی دی. ځان پټول، بدن پټول، ستر، حیا او پرده دا په غربي قاموس کې نشته ده. نو زمونږ د هغې نقطه نظر د همدغه ځای نه بیلیږي. نو په دې وجه باندې که یو مسلمان د غربي لباس په کتو باندې د خوله کې اوبه نه راځي، موږ د هغې کې دلته بنیادي او اساسي فرق دغه دی چې موږ د لباس په باره کې یو نظر دی او د هغې د لباس په باره کې بل نظر. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي ملعون من نظر الى سوءة اخیه، لعنتی دی هغه سړی چې هغه د بل ورور شرمګاه ته خپل ګوري. او بل حدیث کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة، سړی د سړي عورت ته نه ګوري او ښځه د ښځې عورت ته نه ګوري. بل حدیث کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی که زه د اسمان نه پرېوځم فانقطع نصفین، او دوی حصې شم، دوه ټوکړې شم، احب الی، دا به راته ډېره غوره وي، دا به راته ډېره محبوبه وي من ان انظر الى عورة احد او ينظر الى عورتي، د دې نه چې زه د چا عورت ته وګورم یا بل څوک زما عورت ته وګوري. زه د چا عورت ته وګورم یا بل څوک زما عورت ته وګوري، د دې نه دا ښه ده چې د اسمان نه پرېوځم او دوه ټوکړې شم، مړ شم، دوه ټوکړې شم او مړ شم او ختم شم. بل حدیث کې راغلی نبی رحمت صلی الله علیه وسلم فرمایلی ایاکم والتعری، ځان د بربنډتوب نه او د تعري نه وساتئ، د لوچولو نه او د بربنډتوب نه ځان وساتئ. فإن معکم من لا یفارقکم، ځکه تاسو سره د الله ملایکې مقررې دي او هغه ملایکې تاسو نه بلکل اخوا کېږي نه، الا عند الغایط، مگر هغه وخت کې اخوا کېږي چې سړی قضای حاجت کوي. وحین یفضي الرجل الى اهله، او چې کله سړی خپل بیبي سره نږدې کېږي، چې کله سړی بیبي سره نږدې کېږي یا قضای حاجت ته ځي، په دغه وخت کې فرشتې د حیا د وجه نه اخوا کېږي. په نورو وختونو کې فرشتې انسان سره هر وخت لګېدلي. او یو بل روایت کې راغلي فاستحیوهم واکرموهم، د الله د ملایکو نه حیا وکئ، د الله د فرشتو نه حیا وکئ، واکرموهم، او د الله د فرشتو عزت وکئ، د الله د فرشتو اکرام وکئ. د دې وجه نه اسلام کې دا دي
که تا سره هېڅوک هم نه یو ته یوازې ته به بیا هم ځان نه لغړی ځان به بیا هم نه بربنډی ځکه چې فإن معکم من لا یفارقکم فاستحیوهم واکرموهم هغه خلک در سره دي چې هغه تا نه جدا کېږي نه نو ته هغې نه حیا وکړه او د هغې عزت او اکرام وکړه نو سړی راغی یا رسول الله چې هېڅوک نه او زه بربنډ یم نو خیر دی ورته ویلي چې هېڅوک نه بیا هم ځان مه بربنډوه فالله احق ان یستحیا منه الله د دې ډېر حقدار دی چې سړی د الله نه حیا وکړي الله پاک نه د سړی حیا وکړي الله خو دې ویني که که ته څوک شته او که څوک نشته الله خو شته دی که نه الله تا ویني نو ځان به نه بربنډوي ځان به نه لغړی حدیث پاک کې راغلي چې نبی رحمت صلی الله علیه وسلم یو ورځ ځنګل طرف ته د خپلو ملګرو سره لاړ هلته بیت المال د اوښانو دپاره او د بیت المال د څارویو دپاره یو شپون مقرر شوی و هغه په ځنګل کې پروت و لغړ هغه وایي زه خو ځنګل دی څوک نشته دی نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل لا یعمل لنا من لا حیاء له چې د چا حیا نشته هغه به موږ ته وظیفه نه اجرا کوي او حکم یې وکړه چې دی معزول کوي او د ده په ځای باندې بل شپون مقرر کوي نو نبي رحمت صلی الله علیه وسلم په بې حیا سړي باندې او په هغه سړي باندې چې هغه په ځنګل کې ځان لغړ کړی او هېڅوک هلته نه و هغه باندې نبي رحمت صلی الله علیه وسلم اوښان نه دي پیولي نو به بې حیا خلک د مسلمانانو حاکمان پاتې کېدی شي بې حیا خلک او بربنډتوب خوښونکي خلک د مسلمانانو مشران پاتې کېدی شي هغه د مسلمانانو قیادت کولی شي نشي کوي نبي علیه السلام فرمایل لا یعمل لنا من لا حیاء له چې چا کې حیا نه وي هغه به موږ ته عمل نه کوي هغه به زموږ ماموریت نه کوي هغه به زموږ وظیفه نه اجرا کوي هغه به د مسلمانانو یوه وظیفه هم نه اجرا کوي عورت یو انسان به د بل انسان عورت ته نه ګوري عورت څه شی دی د سړو خپل عورت دی او د زنانو د عورت خپل حدود دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی ما فوق الركبتين من العورة واسفل من السره من العوره د نامنه کته او د زنګنو نه پورته دا د سړي عورت خپل نوم چې دی نوم عورت نه دی او زنګنونه دواړه عورت دي زنګنونه عورت دي او نوم عورت نه دی د نامنه کته عورت شروع کېږي تر څو پورې چې زنګنونه هم پکې شامل دا د سړي عورت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین نے روایت دے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام ما تو فرمائے لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا میت اے علی تخپل ورون پتون مبر بندوا کته چې دا عورت دی او مګورا نه د مړي ورانه ته پتون ته او نه د ژوندي د هیچا پتون ته وګوره پتون عورت علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه منع کړه دا د سړي عورت شو د سړي دغه عورت شو د سړي دغه عورت ته هېڅوک په هېڅ صورت کې کتلی نشي ضرورت بېله خبره ده زخمی دی ډاکټر د کتو نه بغیر بل علاج نشته دی هغه ځان له مسایل دي هغه اسلام کې قواعد دي چې الضروريات تبيح المحظورات چې کله ضرورتونه پیښیږي بیا په قواعدو د شریعت کې د هغې دپاره نرمي کېږي قاعده هم دا ده بس چې دا ستر عورت دی دا به ته هر وخت پټ ساتې دې ته څوک کتی نشي دا به هر وخت پټي دا چې ضرورت پیښیږي داسې ناګزیر ضرورت او هم ضرورت چې هغه ضرورت ایم داسې نه چې ته خپله دا ضرورت دی چې هغه رښتیا ضرورت ای نو بیا په قواعدو کې نرمي کېږي د ښځو د عورت حدود د ښځې ټول بدن عورت دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی لا یحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يديها إلا إلى ها هنا وقبض نصف الذراع هغه ښځه چې الله باندې ایمانی
او په آخرت باندې ایمانی هغې دپاره دا جایز نه دي چې د هغې د بدن څه ایسه ښکاره شي مګر دونه لاس یې خپل ولي د دې ځای نه دا یو موټی دې ځای